د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټو واوسیږئ او خپل درسونه په ډېرې مینې سره تکرار او تمرین کړئ. موږ او تاسې په تېره ویډیو کې د نشې په اړه درس ولوستل او ومو لیدل چې نشه څومره یوه ستره بدمرغي ده. همداسې موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې که مو یاد وي د یوه کتاب نوم مو ډېر اخیستی ده. کوم کتاب نوم؟ پټه خزانه. موږ او تاسې په تېرو درسونو کې که ملي ارشیف و، میرمن زینبه یا بیبي زینبه وه او یا هم ځینې نور درسونه وو چې موږ د دې کتاب د پټې خزانې نوم ډېر اخیستی ده او دا مو ویلي دي چې دغه پټه خزانه داسې یو کتاب دی چې د ډېرو پښتنو شاعرانو ژوند یې موږ ته خوندي کړی دی، همداسې د هغوی د کلام نمونې یې خوندي کړي او په دې هم مو خبرې کړې وې چې دغه پټ خزانه سي د موږ ته د پښتو ادبیاتو د منظوم ادب هغه تاریخ راښیي چې څومره کلونه مخکې زموږ ادبیاتو کې لیکلی نظم رامنځته سوی دی. نو دا چې نوم مو ډېر اورېدلی ده، نن غواړو چې دغه کتاب سم وپېژنو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو پوهیږو چې پټه خزانه د کتاب نوم دی. دا چې دغه کتاب څومره ارزښتمن دی، په دې کتاب کې نور څه راغلي دي، د دې کتاب مؤلف څوک دی او د دې کتاب مؤلف څه ډول دا وایي چې دغه کتاب یې په کومو ستونزو سره او په کوم وخت کې دا کتاب یې لیکلی ده، په دې اړه غواړو چې بحث وکړو. لکه څنګه چې تاسې انځورونه ګورئ، یو د پټې خزانې دی او یو هم د پټې خزانې د مؤلف انځور دی چې محمد هوتک نومي. نو یو ځای راځو او پټه خزانه پیژنو چې څه ډول یو کتاب. موږ او تاسې پوهیږو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لرغونی کتاب چې دی هغه محمد هوتک لیکلی دی. محمد هوتک دغه کتاب لیکلی دی چې خپله محمد هوتک د هوتکیانو د واکمنۍ په دوره کې د دربار منشي و او دغه کتاب یې په کال 1141 او 1142 کې لیکلی دی. خپله محمد هوتک چې و دغه کتاب یې په کندهار کې لیکلی دی او د محمد هوتک د پلار نوم داود خان دی. محمد هوتک په کال 1084 کې د کندهار په کوکران کې زیږېدلی دی. محمد هوتک د پښتو ژبې او ادبیاتو ډېر پیاوړی لیکوال، شاعر او عالم و. خپله محمد هوتک د شاه حسین په دربار کې او همداسې د پلار د شاه حسین په دربار کې له ډېرو مخورو او باوري کسانو څخه و. هلته منشي هم و. سره له دې چې پټه خزانه یې لیکلي ده، دوه نور کتابونه د خلاصة الطب او خلاصة الفصاحت په نامه یې هم لیکلي دي. د محمد هوتک د ژوند زمانه تر 1150 پورې باوري ده چې دی تر کال 1150 پورې ژوندی و. محمد هوتک دغه د پټې خزانې کتاب د همغه وخت د واکمن په غوښتنه سره چې شی کړی دی، تالیف کړی دی. د واکمن څوک و؟ شاه حسین و چې دلته د خپله یوه وینا کړې ده محمد هوتک، دا چې دغه کتاب یې په څه ډول لیکلی. د دې لپاره چې د دغه وینا ښه زده کړئ نو د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او د کتاب PDF ځان ته ډاونلوډ کړئ تر څو دغه برخه تاسې سمه ولولئ او په دې باندې پوه سئ. محمد هوتک په دې اړه باندې داسې وایي: زه چې محمد هوتک یم او په اصل پښتون په کندهار کې اوسم، له ډېره د چې په ویلو د داسې ویناوو بوخت یم او د شپې او ورځې مې هم دغه کار دی او دا ډېر وختونه تیر سول چې ما غوښته چې زه د پښتنو شاعرانو ته تذکره وکاږم، یعنی CV لیکم او د دوی احوال سره راټول کاندم، مګر زمانې ماته فراغ نه راکا او دا هیله مې په زړه کې وچه، ځکه چې تر کندهار د ظلم او جفا تور تم پروت و او هیچا آرام نه درلود او فرخ. گاهی به مغولو چپاوونه کړل او گاهی به د ګرګین د ستم سوران و. اوس چې حق تعالی موږ خلاص کړو له هغو ظلمونو څخه او فارغ سو زړونه زموږ او زموږ ملک حاجي میرخان علیه الرحمه دوی له کندهاره ویست او پښتانه یې د دوی له جوره آزاد کړل. نو زما زړه فارغ سو له اندوهه، یعنی له غمه.
او قلم مې راواخیست. هغه وخت چې زما له ارادې خبر سو زموږ د پښتونخوا د سترګو تور امام المسلمین وابن قال رضیت الکافرین شاه حسین آدم الله دولت الا یوم الدین. تاسې وګورئ چې د خپل نثر چې ده ډېر یو سخت نثر دی او رواني نه لري، یعنی زموږ او د تاسې له فعلي نثر سره توپیر لري. دلته یې بیتونه هم ویلي دي، وایي د پښتو پادشاه حسین هوتک په ملکانو کې دی لوی ملک، د حاجي میرخان غښتلی زوی ګړندی، خالق تل دې وي ځلانده غمی. نو زه یې وغوښتلم دربار ته او ماته یې تشویق وکړه، یعنی تشویق یې کړم او الطاف یې ښکاره کړه چې دا خپله اراده پور کاندم، یعنی دا خپله اراده چې کومه کلکه کړم او پور یې کړم او د پښتنو شاعرانو حال سره راټول کړم. نو محمد هوتک د چا په خبر یا د چا په غوښتنه دا کار کړی؟ د واکمن د هغه وخت څوک و؟ شاه حسین. چې دلته موږ ولیدل چې محمد هوتک څه ډول د کتاب د لیکلو بیان یې کړی. خپله د دې کتاب یا د پټې خزانې د کتاب لومړنۍ قلمي نسخه چې ده په کال 1922 کې ترلاسه سوې ده، چې په کال 1923 کې د پښتو ټولنې لخوا د لومړي ځل لپاره څه شی سوه؟ چاپ سو. او بیا وروسته له دې نه دا د دري لژباړې سره بیا هم په ځانګړي ډول چاپ سوله، چې په دې کتاب کې د 500 شاعرانو ژوندلیک یا د ژوند حالات راغلي دي. دغه کتاب محمد هوتک په 3 برخو باندې ویشلی ده او په هرې برخې یې د خزانې نوم ایښی ده. لومړنۍ خزانه چې ده، په دې لومړنۍ خزانه کې د 22 لیکوالانو چې شی همغه د ژوند حالات راغلي دي چې د محمد هوتک نه د مخه زمانه کې ژوند کول. او دا زمانه تر 2 هجري پورې رسیږي، تر 2 هجري پیړۍ پورې رسیږي. دویمه خزانه چې ده، په دویمه خزانه کې د شاعر هم عصر شاعران او لیکوالان راغلي دي، 23 تنه شاعران او لیکوالان په دې کې معرفي سوي دي او راغلي دي. دا د لیکوال له زمانې سره سم و. او دریمه خزانه چې ده د پټې خزانې، هغه په هغې کې 6 لیکوالان راغلي دي یا شاعران راغلي دي چې په هغې کې ټولې ښځینه دي. دا چې دغه 22 23 او 6 تنه څوک دي دا په کتاب کې راغلي دي. لکه زه به تاسو ته د څو نومونه ووایم. په لومړۍ خزانه کې چې موږ وویل 22 تنه راغلي دي. په دې 22 تنو کې څوک دي؟ خپله بابا هوتک، شیخ ملکیار، اسماعیل خرخبون، شیخ متی، امیر کروړ، شیخ سعدي، شیخ اسد سوری، ښکارندوی، ابو هاشم سروانی او 22 تنه په همدې شکل نومونه یې راغلي دي. ستاسې د کتاب PDF لاسته راوړئ او دغه نومونو باندې پوه سئ. په دې کې هغه څوک چې ډېر مشهور دی، ټول پکې مشهور دي، خو امیر کروړ هغه څوک دی چې نظم برخه د ده په شعر پیل سوې ده. راغلو 21 شاعرانو ته. په دې 21 شاعرانو کې موږ څوک لرو؟ ملا باز محمد توخی دی، شاه حسین هوتک دی چې د واکمن دی، ملا زعفران دی، ملا یونس خان خیبری دی، محمد ګل مسعود دی، همداسې محمد ایاز نیازی دی، ملا محمد حافظ بارکزی دی. په همدې شکل سره 21 نومونه راغلي دي. او په دریمه خزانه کې 6 تنه میرمنې یا هم ښځینه شاعرانې او لیکوالانې دي. دلته نازو توخی، حلیمه حافظ، نیکبخته، بیبي زینب، زرغونه او رابعه. چې موږ په دې ډله کې بیبي زینب هم وپېژندله چې څوک وه په تېرو ویډیوګانو کې. نو دغه هغه کسان وو چې د محمد هوتک په دې کتاب کې یې د ژوند حالات بیان سوي ولو. دغه کتاب چې ده یا د دې کتاب د پای برخه کې محمد هوتک راغلی ده، د خپل پلار په اړه او خپله پیژندګلوي یې دلته راوړې ده. چې دغه پټه خزانه یو ډېر ارزښتناک کتاب دی چې موږ ته د پښتو لیکلي منظوم ادب دا راښیي چې دغه زموږ پښتو منظوم ادب تر 2 هجري پورې تر لومړۍ نیمایي پورې یې څه رسیږي؟ لرغونتوب یا لرغونوالی رسیږي. او موږ باید دغه کتاب لاسته راوړو، په بازار کې پیدا کړي. دا کتاب لاسته راوړو او په غور سره یې ولولو.
ځکه چې دا کتاب زموږ او د تاسې هغه تاریخ د پښتو ژبې او ادبیاتو بیانوي او دغه کې په دې کتاب کې د پښتو ژبې د پخوانیو شاعرانو چې راغلي ده ژوندلیک یې راغلی دی او په دې کې د ژوند لیک او د ژوند پیښې او د شاعرانو له شعرونو سره مو کولی سو له دې سره اشنا سو او په دې وپوهیږو چې د هغه وخت ادبیات له اوس مهال سره څومره توپیر لري او په څه شکل باندې لکه څنګه چې موږ او تاسې خپله ولیدل د محمد هوتک په وینا کې نثر یې لږ زر شوی و ستونزمن و دري کلمات عربي کلمات یې هم پکې کارولي و او ځینې نورې ځانګړتیاوې یې هم وي چې موږ به یې په راتلونکو درسونو کې ولولو او دا به ووایي چې نثر یې په څه شکل باندې اوس که راسو خپل درس راټول کړو چې پټه خزانه زموږ او د تاسې هغه مهم کتاب دی چې محمد هوتک په کال 1141 او 240 کې لیکل دی په دې کې دا کتاب د شاه حسین په غوښتنه سره لیکل شوی دی خپله دا کتاب چې د درې خزانې ده چې دغې درې خزانو کې لومړۍ خزانه کې 22 کسان په دویمه کې 21 کسان او په دریمه کې 6 تنه شاعران چې سوي دي دلته راغلي دي معرفي سوي ده پیژندګلوي سوي ده او شعرونه یې خوندي سوي دي د کتاب په پای کې محمد هوتک خپل او د خپل پلار پیژندګلوي هم راوستې ده او په دې کتاب کې یې داسې هم ویلي دي چې د په کومو ستونزو سره دغه کتاب لیکلی دی یا یې څه ډول دغه کتاب لیکلی دی نو دا و زموږ او د تاسې لوست تاسې حتما پټه خزانه پیژندلې ده اوس کولی سئ چې هر چا چې ویل ده خزانې پنهان یا هم پټه خزانه کوم کتاب دی څه ډول کتاب دی او څه ارزښت لري دې پوښتنو ته به حتما تاسې ځوابونه ورکړئ ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې درس لا هم ښه زده کړئ تاسو راسئ او د پټې خزانې کتاب پیدا کړئ او ولولئ په دې باندې وکولای که تاسو دغه کتاب ولوستل او پرې پوه سوئ نو تاسې به وکولای سئ چې د پښتو ژبې او ادبیاتو په تاریخچې باندې په لرغونتوب باندې هم پوه سئ چې څه ډول یو کتاب او شاعرانو څه ډول شعري مفکوره درلوده په هغو پخوانیو زمانو کې او د دې لپاره چې لا هم په درس باندې ښه پوه سئ د محمد هوتک پیژندګلوي د پټې خزانې له کتاب څخه کولی سئ چې ولولئ او هغه معلومات چې تاسې ولوستل هغه معلومات له موږ سره هم په کومنټ کې شریک کړئ ګرانو زده کوونکو د نورو ویډیوګانو لپاره دا ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیا لیدو په هیله الله مو